په دولتي ښوونځیو کې یو نوی بدلون راغلی، نوی یونیفورم. دا بدلون څه معنا لري، ولې پلی شوی او خلک یې په اړه څه وایي؟ راځئ چې دا هر څه یو ځای وڅېړو. د پوهنې وزارت لخوا اعلان شوی چې له 10م ټولګي پورته زده کوونکي باید له دې وروسته سپین کمیس او لونګۍ واغوندي. دا یوه رسمي بڼه لري چې د زده کوونکو ترمنځ یووالی ښایي، خو تر 10م ټولګي ښکته زده کوونکي مکلف دي چې ابي لباس واغوندي، یو ساده، منظم او مشخص یونیفورم. برسیره پر دې دوی باید خولۍ هم پر سر ولري. اوس مهال دا نوی یونیفورم د کابل په یو شمېر ښوونځیو کې تطبیق شوی. ځینې نور ښوونځي لا هم د تطبیق په حال کې دي. د دې پالیسۍ موخه دا ده چې د زده کوونکو بڼه یو شان شي، ټولنیز توپیرونه راکم شي، خو دا تطبیق ورو او تمه کېږي چې ډېر ژر به ټول هېواد ته پراخ شي. ومو غوښتل چې پر همدې لړۍ کې د هغو اشخاصو نظرونه له ځان سره ولرو. پر دې لړۍ کې زده کوونکی داسې وایي: زه فکر کوم یونیفورم ښه ده، ځکه موږ ټول یو شان ښکارو او بېلابېل لباسونه ذهن بوختوي. ښوونکی بیا دا نظر لري: یونیفورم نظم زیاتوي او د ښوونځي د چاپیریال لپاره ډېر مهم ده. په دې لړۍ کې بیا یو مورکۍ داسې وویل: یوه ستونزه دا ده چې ځینې کورنۍ نشي کولی ژر نوی یونیفورم واخلي. باید وخت ورکړل شي. باید یادونه وکړو چې نوي یونیفورم له ځان سره فرصتونه هم راوړي، لکه د خیاطانو لپاره کار، د یونیفورم پلورونکو لپاره بازار، خو ننګونې هم شته. د یونیفورم بیه د ټولو لپاره برابر لاسرسی او وختي تطبیق چې ځینې یې نشي پر وخت برابرولی. یونیفورم یو کوچنی بدلون ده، خو کولی شي لوی اغېز ولري. نظم، یووالی او تعلیمي چاپیریال ښه کول دا د دې بدلون هدف ده. ستاسو نظر څه ده؟ آیا یونیفورم ګټور ده که نه؟ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ او ویډیو مه هېروئ حتمي لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره راتلونکې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. دا و دوستانو د نوي یونیفورم اړوند معلومات چې د یاد یونیفورم څخه موخه څه ده او ولې تطبیق کیږي. که چیرې تاسې د همدې اړوند کوم خاص نظر لري هغه هم راسره شریک کړئ. همدارنګه د ویډیو په ډسکریپشن کې زموږ د ټلیګرام چینل لینک وجود لري. کولی شئ موږ سره په ټلیګرام ګروپ کې هم ګډون وکړئ او هره ورځ له نوو معلوماتو څخه ځان برخمن کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.